افغانستان 19 کلن کرکټ ملي لوبډله په اګست میاشت کې بنگلاديش ته سفر کوي. مهرباني وکړئ له هر څه نه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر انفو تر اساسه په چوپړ د افغانستان 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به راتلونکي اګست میاشت کې د یوې ټیسټ او 15 ورځنۍ سیالۍ ترسره کولو په موخه بنگلاديش هېواد ته سفر وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ د لوبو پرمختیایي څانګې مشر قیصر ویلي چې دواړو هېوادونو ترمنځ زیاتې سیالۍ راتلونکي 19 کلنو نړیوال جام ته د تیاري په موخه ترسره کیږي. هغه وویل افغانستان 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به د اګست په نیمایي کې بنگلاديش هېواد ته راشي. دلته به یوه ټیسټ او 15 ورځنۍ لوبې له موږ سره ترسره کړي. د قیصر په وینا یادې سیالۍ به د بنگلاديش په سهیلټ ښار کې په اګست میاشت کې پیل چې د سپتمبر میاشت پورې په دوام وکړي. قیصر زیاتوي نړیوال جام ته د تیاري لپاره یې 2 ځلې د کرونا له کبله لوبډلې کمپ له ستونزو سره مخ شو او هیله لري چې د افغانستان سره سیالۍ په سمه فضا کې ترسره شي. د قیصر په وینا چې موږ د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډلې لپاره تر 15 پورې سیالۍ په مخ کې لري خو د کرونا له کبله له ستونزو سره مخ شوی. نومیالۍ زیاته کړه د افغانستان 19 کلنو لوبډلې سره سیالۍ به د دوی لپاره د نړیوال جام تیاري کې ډیره مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې د 19 کلنو نړیوال جام سیالۍ به په 2022 کال ویسټ انډیز په کوربه توګه ترسره شي. له توجه څخه مننه.